موږ بیا هم د یو افغان کډوال په اسپاني د افغان کډوالو د یو استازي په اسپاني د پاکستان د اسلامي جمهوریت څخه د صوبایي او وفاقي حکومت څخه دا اپیل کوو چې زموږ دغو افغان کډوال ته چې تاسې پر راروان نومبر پر اول تاریخ باندې د دوی ټیم پوره کیږي دا غوښتنه کوو چې دوی ته ټیم ورکړل سي یا کوم چې یونیسیار او اقوام متحده کوم غوښتنه د پاکستان د حکومت څخه کړې ده چې باید دوی ته اسناد موږ ورکوو په ګډه باید کار وکړو باید هغه پریکړې سره د دوی سره همکاري وکړي او پاتې سوال راجسټر یې کړي او زموږ سلامونه قدرمنو دا وخت زه د بلوچستان د افغان کډوالو د یو نماینده د یو مشر سوشل اکټیویسټ چې د افغانانو په منځ کې کله یوه شخړه راسي په دوو کورنیو کې دوه وروڼه خواږه دي یا دوه قومونه کې مسله راسي د هغو شخړې اواري د مرکو جرګو سړی ظاهر پښتون زموږ سره ناست دی دی په بلوچستان کې د افغان کډوالو نمایندګي کوي دا وخت موږ له ده پوښتنه کوو چې هغه افغان کډوال چې په بلوچستان کې اوسي یا په پاکستان کې اوسي چې کوم دستاویزات نه لري د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري سره سره پاکستان وایي چې دا موږ باسو له هغه سره سره چې کوم خلک اسناد لري دلیل د دوی سره هغه قانوني اسناد شته هغه خلک د کومو ستونزو سره مخامخ دي په بلوچستان کې له کومو ستونزو سره مخامخ دي په پنجاب او سند کې کومو ستونزو سره مخامخ دي بیا د افغان کډوالو چې کارډونه دي پیور کارت دی سیسی کارت دی دا کارتونه څه حیثیت لري او دا کارتونه هم په دې کې داسې ویل کېږي چې د اکثرو چې ما پوښتنه کړې ده وایي بلاک دی دا ولې بلاک جی محترم مننه جمال صاحب ستاسې کور ودانۍ وایي هر وخت کې موږ زموږ د افغان کډوالو غږ پورته کړی دی او دارنګه مو د انسانیت دپاره په اصولې کار کړی دی نو موږ ستاسې کور ودانۍ وایو خبره خدای شته چې پاکستان حکومت د خوا څخه موږ ته 40 کاله زموږ د افغان کډوالو مسلسل میزباني شوې ده او زموږ ته میلمستیا راکړل شوې ده او خپل د شریعت یا د خپلو وګړو په حیث باندې زموږ د افغان کډوالو خاطر هم شوی دی او زموږ سره مرستې هم شوي دي دارنګه د یونیسیار د خوا څخه د ملګرو ملتونو د خوا د خیریه ادارو د خوا څخه نو موږ دغه ټولو ادارو او دارنګه د پاکستان د عوامو مننه کوو خو زموږ دا کوم چې پاکستان نوي د وزیر اعظم یا د سند کې دا کومه واقعه پیښ شوه د سند حکومت صوبایي حکومت کومه پرېکړه وکړه زموږ د افغان کډوالو د هغو افغان کډوالو چې هغه دستاویزات نه لري او هغه افغان کډوال د دغه دستاویزاتو نه درلودو کې په سند کې ډېر متاثره شوه چې دستاویزات لري دستاویزاتو کې موږ افغان کډوال پر درو کټګوریو ویشل شوي اول هغه افغان کډوال دی چې پیوار کارت لري چې د یونیسیار او حکومت پاکستان په دغه ورکړل شوي په مرسته او دویم هغه افغان کډوال دی چې په 2019 کې د IOM او حکومت پاکستان او د افغانستان د پخواني حکومت د خوا څخه د دوی راجسټریشن وشو چې 8.5 لکه افغان کډوال په ټول پاکستان کې راجسټریشن وشو هغه ته ژړ کارت یا ECC کارت ورکړل شو او دریمه کټګوري هغه افغانان دي چې هغه کارت نه لري هغه تر اوسه پورې یا په دا نوي د افغانستان کې چې کوم تحول راغلی دلته د پاکستان حکومت او نورې غیر سرکاري ادارې دا شمیرنه ښیي چې د 6 لکه څخه تر 9.5 لکه پورې افغان کډوال د افغانستان سره راستنه شوي دي دا چې پاکستان ولې دا پرېکړه کړې ده دا خو د پاکستان د حکومت کار دی دوی د خپل پالیسیو مطابق درېیمه خبره دا ده چې دا کوم زموږ افغان کډوال چې اسناد لري په دوی کې یوه غټه مسله را روانه ده خصوصا په پیوار کارډو کې زموږ کوم چې په 2021 کې د یونیسیار د خوا څخه زموږ د کارډو اپډیټ وسو چې په هغه کې سمارټ کارډونه ورکړل شو په دې سمارټ کارډو کې 15,000 افغان کډوالو کارډونه بلاک دي په ټول پاکستان کې بیا په هغه کې د 4,000 افغان کډوالو کارډونه بیرته آن سوه خلاص وله خو وروسته بیرته هغه پروسه ودرېدله چې دغه لویه ستونزه ده چې یونیسیار باید پر دې باندې اکشن واخلي نه یوازې زه چې دا پیغام ورکوم یا دا میسج ورکوم بلکې هر هغه افغان کډوال چې دغه کارت د مشکل سره مخامخ دي هغه نه کمیشنریټ پرېښی دی نه یونیسیار پرېښی دی نه نورې کومې ادارې چې دي هر چا باندې خپل ژړا او داد کړی دي چې زموږ د دغه 15,000 افغان کډوالو د کارډو غم باید وخوړل شي او د دوی کارډونه خلاص
او دویمه خبره دا ده چې په د ای سی سی کارډو ولډر چې کوم دي هغه 8.5 لکه انسانان په ولس کې دا ژر 2011 کې چې ورکړل دا چې ورکړل شو په دې کې دغه کارډونه تقریبا د 400 تر 4.5 لکه تر 15 لکه پورې انسانان ته کارډونه ورکړل شوي دي تقریبا نیمه کارډونه چې دي د پاکستان په مختلفو د صوبو په مختلفو د پی سی ام کم سنټر چې دي دا د افغان کډوالو د نادرا د پاره دي د پی سی ام سنټر په دغه کې په بوجوي کې بند پراته دي نو 15 لکه کارډونه بند پراته دي 15 لکه ورکړل شوي دي 3 لکه 3.5 لکه تر 4 لکه پورې کارډونه پراته دي لزان سره یې شي نه دي ورکړل شوي زموږ د اکثرو افغان کډوالو ژړ کارډونه چې کوم دي زه به د ای سی سی کارډ ورته وای خو زه به په دې په ژړ باندې دغه کوم چې زموږ د افغان کډوالو سر په خلاص د دوی سره اکثره ټوکنان ورسره دي دا اوس هم چې دوی په بلوچستان کې د سیري اداره د دې لپاره کار کوي او په خیبر پښتونخوا سند او پنجاب کې د شارک اداره د دې لپاره کار کوي که شارک اداره ده نو دغه ادارې کار کوي د ای او ایم پروجیکټ چلوي نو اکثره افغانان چې د دوه سره رابطه ونیسي آی او ایم چې دی دا چی شي د دې موضوع دا آی او ایم اداره چې دا څنګه ډونرز دی د اقوام متحده د یو برانچ دی د ریفیوجیز لپاره کار کوي دغه ژړ کارډونه په 2019 کې چې ورکول کېدل دغه بجټ آی او ایم ورکوي دا ذیلی اداره د اقوام متحده ذیلی اداره د پوسټ دا رقم اداره د لکه یونیسیار یا یونیسیف نو اوس دا آی او ایم تازه په داسې صوبو کې کار شروع کړی دغه دوه ادارو ته لکه په بلوچستان کې سیر او په خیبر پښتونخوا او پنجاب سند کې د شارک ادارې ته دا پروجیکټونه ورکړي اوس اکثر افغان کډوال زما سره تماس نیسي د سند پنجاب چاره زموږ دغه ټوکنې په لاس کې دي موږ ته به ضرر نه رسیږي نو زه د جمال صاحب ستاد د پیج د لارې څخه پر آی او ایم د یونیسیار پر چارواکو باندې ملل متحد باندې پاکستان اسلامي جمهوریت پاکستان د پاکستان د اسلامي جمهوریت باندې زموږ دا غوښتنه او دا اپیل دی چې دغه زموږ کوم افغان کډوال چې پوسولې د دغه مشکلاتو سره مخامخ دي پکار داده چې دغه زموږ د افغان کډوالو د دغه 15,000 کارډونه چې بلاک و دا د یونیسیار ذمہواری ده دا باید ورخلاص آی او ایم ذمہواری دا د 4 لکه دغه کم چې پراته دي یا پرنټ شوي نه دي یا ورکړل شوي نه دي دا باید پوس ولې خلاص د انساني همدردۍ له لارې دا شی خلاص کړي د انسانیت لپاره خلاص بالکل او بله خبره دا ده چې دغه ژړ کارډونه چې کوم دا نوي کوچنیان پیدا شوي دي یعنی په 2019 کې یا په 18 کې دا کارډو څخه بعد کې چې کوم کوچنیان پیدا شوي د دې اپډیټ نه دی شوی نو په کار دا دی چې آی او ایم یونیسیار د پاکستان اسلامي جمهوریت د افغانستان حکومت خبره ګټو دا باید 4 جانبه یا 3 جانبه پر دغه باندې کښیني چې دا کم زموږ افغان کډوال دستاویزات لري یا کم چې دوی کارډونه لري باید د دغو کارډو مشکلات ورحل شي یو خبره بله دا ده په سند و پنجاب کې مخکې تا خبره وکړله یو دا دی چې پولیس وایي چې موږ خپل اپریشن کوو هغه افغان کډوال معلوموو چې کوم دستاویزات لري او کوم یې نه لري خو زه په سند پنجاب کې افغان کډوال دا یوه خبره په واضح ټکو باندې کوم د دوی په دغه مسله باندې بار بار تنګ شوي هم دي کارډونه ورسره وي خو یوه خبره دا ده چې د پاکستان د حکومت د صوبایي او مرکزي حکومت دا پریکړه نه ده دا چې هر څوک اپا پلاوي یا اپا جوړوي دا غلطه ده د پیوار کارډ یا ای سی سی کارډ درلودونکي ته قطعا د پاکستان حکومت د خوا څخه د ایستلو اډر نشته دا چې پولیس خپل په خصوصا په سند کې دا مسله ډیره جدي ده پیښیږي یا پیښه شوې ده هغه چې کوم افغان کډوال د کارډو سره نیولې دي هغه ځان ته بیله مسله ده هغه د سند صوبي حکومت څخه دا ریکویسټ کوو دا غوښتنه کوو چې د هغه افغان کډوال باید ونه نیول شي چې کوم دستاویزات لري خو یو تعداد خلک چې کوم افغانان ځکه رانیولي یا دوی مکانونه لري په سند پنجاب کې هلته ځینې خلک د خپل لالچ په خاطر باندې هم دا اوازې پلاوي دا افغانانو ته یو غلط میسج ورکړي چې تاسې پیوار کارډ والا یا ای سی سی کارډ والا هم باسي
خو زه بیا هم دا خبره کوم چې د پاکستان وزیر اعظم خپله دا خبره کړې ده، د صوبو حکومتو دا خبره کړې ده، نو سپران منسټري د خوا څخه نوټیفیکیشن جاري شوی دی. په بلوچستان ایالت کې، خیبر پښتونخوا کې، په سند کې، په پنجاب کې چې کوم زموږ افغان کمیشنریټونه دي د هغو خپله کمیشنر رانچ کوم دي، خصوصا عباس خان صاحب دا خبره دا میسج کړی دی چې هغه افغان کډوال چې کوم اسناد لري د هغو دپاره هیڅ مشکل نشته. خو ځینې خلک د خپل جایداد د ترلاسه کولو یا د قبضه کولو هغه افغانان چې دورې مځکې اخیستې دي یا په پنجاب کې یا په سند کې دورې د ځایي خلکو څخه مځکې اخیستې او چې کورونه پر جوړ کړي دي، دورې ودانۍ دي، هغه خلک د دا مځکو د قبضه کولو لپاره دوی بیا دغه خپل اپریشن کوي، یعنی د حکومت پولیس په دې کې نه دي انوالو، هغه نه دي شامل. دا ځایي خلک د دغه لالچ لپاره د جایداد به ماته راپاس، د اسرای به ماته راپاس، د دوکان به ماته راپاس، دوی خپل اپریشن کوي، دا خلک تنګوي او دوی ته وایي چې د کارډ والا هم نه پرېږدي. نو بیا هم لکه جمال صاحب چې وویل، زما د دغه ټولو افغانانو څخه دغه هیله او غوښتنه ده چې کوم هر وخت کې تاسې ما سره اړیکې نیسئ یا حال احوال کوئ چې دا څنګه مسله ده. وروره دغه پر اول نومبر باندې د پاکستان حکومت دغه کوم پرېکړه چې کړې، هغه افغانان چې دستاویزات یا اسناد نه لري، خو د زموږ بیا هم غوښتنه دا ده، اپیل مو هم دا دی د پاکستان د اسلامي جمهوریت څخه د دوی د صوبایي او پاکي حکومت هغه وجه دا ده چې ګوره اوس په افغانستان کې ژمی را روان دي، دا اوس په غزني او په دا علاقو کې چې دي منفي اوس لا منفي 1 یا 2 دي، دا چې مخته ولاړ شي تقریبا دا منفي 8 هلته سنټیګریډ یخ وي. دغسې په ټول افغانستان کې یخ موسم دی. بیا دا دی په افغانستان کې چې نیم افغانستان زلزلې نړولی دي، په لکاو کورونه چې دي هغه یا نړېدلي دي یا په هغو کې چاکونه دي، هغه هم د اوسېدلو نه دي. نو دا پرېکړه چې دی دا باید که دوی کوي باید د ګرمۍ په موسم کې وکړي، په اول اپریل کې وکړي. اول خو دا دی چې لکه دوی چې خواست وکړي، لکه اقوام متحده ملل متحد چې خواست کړی دی، بله کومه اداره یونیسیار دا کړی، ایم دا خواست کړی د پاکستان حکومت ته چې دا به خامخا رجسټرې، او بل امریکا هم دا ورته ویلي دي چې دا افغانان چې راغلي دي دا ولیکه، او په دې کې چې دي کم از کم 20,000 یا 15,000 زه درته بیان دا د ځان سره رجسټر کړي. اول خو دا دی هغه انساني مسله قانوني چې کوم د دنیا جهاني قانون دی هغه هم دغه وایي چې تاسو رجسټر کړئ، ولې دوی چې راغلي دي دوی د یو مشکل د وجې څخه راغلي دي چې باید رجسټر سي. زه هم د ده دا خبرې حمایت کوم د انسانیت پر بنیاد باندې، موږ انسانان موږ باید انسانان ونه ځورو. نو بل خبره دا ده چې موږ بیا هم ټول افغان کډوال د پاکستان د اسلامي جمهوریت د مرکزي او صوبایي حکومتو مننه کوو، خصوصا د ځایي خلکو یې مننه کوو چې زموږ د افغان کډوالو سره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي، او دارنګه د یونیسیار د اقوام متحده چې کومې خیریه ادارې دي د هغه ټولو مننه کوو چې زموږ د افغان کډوالو سره د 1 پنسل قدر مرسته یې هم کړې ده، کومک یې هم کړی دی، موږ یې کور ودانۍ وایو. خو بیا هم د انسانیت اسلامیت په خاطر دا د پاکستان د مرکزي حکومت او یونیسیار او IOM او ملګرو ملتونو څخه دا هیله او غوښتنه ده چې زموږ د دغو افغان کډوالو پر مخ چې کوم په ایجوکیشن کې کوم مشکلات دي، په د اوبو کوم مشکلات دي، په کیمپو کې خصوصا نارویز چې دي، په دوی کې کوم مشکلات دي، په دغو په حل کولو کې تاسې اقدام وکړي. نه په کیمپو کې بجلی شته، نه ګیس شته، یوه ډبه اوبه په 20 روپۍ باندې رانیسو. تعلیم دپاره پوه شولې کوم مشکلات چې شته، په ځینو کیمپو کې سکولان بند دي، هغه نشته، لکه ګرجنګل او ځنګل کې رالیزي، او دارنګه چې په دا نورو کې شته، اوبه نشته، روډ نشته، بیچوګانې نشته. د دو دپاره پوه شولې تاسې هغسې کار وکړئ کوم چې کول پکار دي. او دغه زموږ د کاډو مشکلات چې د افغان کډوالو پر مخ باندې د پاکستان په ټوله جغرافیه کې د افغان کډوال ورسره مخامخ دي، د هغو په حل کولو کې ستاسې څخه د یو انسانیت په خاطر باندې، د اسلامیت په خاطر باندې د حل کولو غوښتنه کوو. بله خبر دا دی چې تاسو ته هم دا معلومه ده، زه ولاړم تقریبا 1 کال مخکې، موږ د خبریالانو یو ټیم راغی، ټول افغانستان کې موږ 2 میاشتې تېرې کړې، امن قایم و. او اوس چې موږ وینو افغانستان د ترقۍ پر خوا روان دی، که چیرې افغانستان د دنیا مختلف ملکونه چې د هغه یې تسلیم کړي، پرېکړه کړې ده چې افغان کډوال به ځي. نو افغان کډوال خو هسې هم په دا 15-4 کاله کې په خپله ځي، ولې هغه د خارپوش هېواد خو نه یېرېږي. نو دا خو دوی په خپله هم ځي، باید دوی خپله موقع ورکړې چې دوی په خپله تللي وو. هسې هم دغه افغان کډوال د لیدار ژوند نه لري، لکه تا چې په کمپو کې اوبه نشته، بجلي نشته، تعلیم نشته. نو دا د دوی چشکه په دا خاورو کې
چې په کراچۍ کې کچرې ټولېدلې ذلیله دي خوار دي نو دوی خو خپل هم دا اراده لري چې موږ به خامخا ځو نو دوی که وخت ورکړی دا خلک په خپلو نه تلو بالکل خبره داسې ده جمال صاحب وطن هر چاته د هر ملک شریط خپل وطن د مور حیثیت لري اوس زه یو خبره درته کوم زه خپله په سرانان پنډغالي کې یا په ارویز کې پاتېږم زموږ د خلکو غټ روزګار چې دی هغه په کراچۍ کې دی یعنی په کراچۍ کې که چیرې افغان کډوال پاته نه سي هلته پرې نه ښودل سي دا زه ګرنټي در کومه دا د ستاسې د فیسبوک د لارې په دا نن چې ژمی خلاص سي پوه سولې دا زموږ د کوم خلک چې دی په دغه ژمي کې چې دغه سي دا نن د کراچۍ روزګار ودرېږي زموږ د کوم خلک ځي نیمه باندې ځي نو خو دلته روزګار ودرېدی که نه دغه رقم دا نور کیمپو ته راسي پوه سولې د هغو اکثر کار روزګار چې هغه د کراچۍ په ښار نو چې کراچۍ ښار کې پوه سولې افغان کډوال باندې روزګار ودرېږي دلته په بلوچستان کې ته وینې چې نه دا کمپنیانې شته نه داسې روزګار شته دلته غټ روزګار چې دی هغه په چوک داړي دی یا روزانه ده نو هغه په کراچۍ ښار غټ د پاکستان صنعتي ښار دی غټ لوی تجارتي ښار دی هغه که چیرې ودرېږي پوه سولې د افغان کډوال د یوه ګوله ډوډۍ دپاره پوه سولې کامن وي که نه وي پوه سولې دوی ځي قدرمنو لکه ظاهر پښتون چې وویل چې دا افغان کډوال چې دلته د روزګار اسانتیاوې نشته دوی سرکاري ملازمت نه شوی کولی دوی په یو غټه کمپنۍ کې کار نه شوی کولی مطلب دلته د دوی روزګار ډېر مشکل دی او دلته دا دی د تعلیم سلسله یې هم نشته داسې جدید ترین تعلیم نه شوی کولی د پاکستان په غټو یونیورسټیانو کې سبق نه شوی ویلی دوی وایي که چیرې افغانستان کې داسې امن و لکه دا اوس دا ټول په خپله ځي د پاکستان د حکومت د ویلو بغیر دا خلک خپله وتلو